شوم د تصوف په باریکو خبر شوم د تصور په باریکو خبر پروت یم په سجده راله خوب نه راځي د دغه شعر خالق ریاض افریدی را سره ولاړ دی زموږ استاز دی د پنځو نایابو کتابونو مصنف دی ریاض صاحب دا کم شعر چې ما ویلو دا شعرونه راته لږ ووایه. نو ګران ایاز رضا صاحب د تاسو د درانه نظر یو جهان مننه. دا خو په غزل کې شعر و چې تاسو ویلو او غزل مطلب داسې چې راشي تلوسه راله خوب نه راځي راشي تلوسه راله خوب نه راځي او ټوله شپه راله خوب نه راځي. زه چې شم خفه شم په سلګو دو ته چې شي خفه راله خوب نه راځي. شوم د تصوف په باریکو خبر پروت یم په سجده راله خوب نه راځي. او راغم افریدی په نیمه شپه ساقي راکه یو پیاله راله خوب نه راځي. ډیره مننه د ریاض افریدي دغه شعرونه مینوالو تاسو ټوله د ډالۍ ریاض افریدی صاحب په ضلع خیبر جمرو تحصیل په جماعت خیل کلي کې د موسی خان کره پیدا شوی دی او قدرمنو اردوونکو تر دې دمه په سلګونو شاعران لري او د ډېرې مودې نه د ادبي بیوټیکونو مشري کوي. که هغه خیرخوا پښتو ادبي جرګه باړه ده که هغه جمرود پښتو ادبي لیکوال جمرود دی او داسې نور په ډېرو ټولنو کې د دوی خدمات د چا نه پټ نه دي. همدارنګې ایاز رضا به تاسو ته د نورو شاعرانو ملګرو سره حاضرېږي. تر هغې پورې ښاد آباد او بریالي اوسئ.